د حکومتي ځواکونو له لوري د طالبانو د جسدونو سپکاوی جنگي جنایت دی. له هغه وروسته چې یو شمېر حکومتي عسکرو د زابل په ارغنداب کې د طالبانو جسدونو ته سپکاوی وکړ، طالبانو عام افغانانو او نړیوالو یاد عمل جنگي جنایت بللی او د څېړنې امر یې کړی دی. ملګري ملتونه یا یوناما په حکومت غږ کړی چې د حکومتي ځواکونو له لوري د خپرې شوي ویډیو په اړه د ژر تر ژره پلټنې وکړي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر دا کړنه جنایت بللی او افغان حکومت څخه یې غوښتي چې په اړه یې باید پلټنې وکړي. یوناما همدارز ویلي که دغه ویډیو سمه وي نو ژر تر ژره د په دې جنایت کې له ښکېلو خلکو سره قانوني چلند وشي. د یادونې وړ ده چې تېره ورځ طالبانو هم په نړیوالو غږ کړی و چې د حکومتي عسکرو له لوري د زابل په ارغنداب کې د وژل شوو طالبانو جسدونو ته د شوي سپکاوي په اړه باید چپ پاتې نه شي.